یو داسې درود شریف درته ښیم چې که انسان یو ځل ووایي نو 80 ملایکې به 1000 ورځې د دې درود شریف په ثواب لیکلو باندې ستړي شي. معارف الاسلام اداره حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل من قال کچا دغه درود شریف ووایي جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اتوعب 70 كاتبا 80 ملائکې په دې باندې ستړي سي 1000 صباحین 1000 ورځې چې د دې درود شریف ثواب لیکي. نو که دغه درود شریف بیا ډیر وویل سي ثواب تر حد زیات انسان ته حاصلیږي. او دا حدیث شریف ډیرو د احادیثو کتابونو نقل کړی لکه امام طبرانی رحمه الله په المعجم الکبیر کې او داسې په المعجم الاوسط کې نقل کړی او داسې په ترغیب و ترهیب کې راځي. نو باید دغه درود شریف زده کو او ډیر زیات ووایو. همیشه مو ژبه په دې درود شریف ویلو باندې لنده وي. د درود شریف خو هسې هم دومره ډیر فضایل دي چې علماء کرامو یې په اړه باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. بیا داسې یو درود چې د هغه دومره ډیر ثوابونه وي او دا باید که موږ په کار باندې اخته یو که یو ځای روان یو بس دا عادت وګرځو او دغه درود شریف وایو. حتی حیا دې وي که زنانه د میاشتنۍ مرضي حالت کې وي هم دغه درود شریف یا استغفار یا بعضې نور تسبیحات هغه ویلی سي مشکل نشته. نو باید موږ او تاسې هم زیات ووایو او تر نور مسلمانانو هم ورسوو. اسانه درود شریف دی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.